علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمال تاسو ګورئ چې فورکس انشاءالله په دې ویډیو کې مونږ دوه رقمه پیټرنز وایو چې دا هم ډېر اساسي دی. د ټرینډ والا پیټرن دی چې په دې کې مونږ معلومولی شو چې مارکیټ اپ ټرینډ روان وي نو په کوم کله به دا ډاون ټرینډ ته ځان اماده کوي او چې لاندې روان وي کله به دا بای ټرینډ ته بره ټرینډ ته ځان اماده کوي. یعنې خپل ټرینډ به چینجوي. ټرینډ باندې پوهېږئ چې ټرینډ څه ته وایي. ټرینډ مارکیټ چې په یو خواته روان دي ته ټرینډ وایي. مطلب که بره روان دی دا هم یو ټرینډ دی، که لاندې روان دا هم یو ټرینډ دی. نو اوس مونږ وایو چې دا کم وخت کې بریک آوټ کېږي، یعنې ډاون ټرینډ والا اپ ټرینډ ته بدلېږي، اپ ټرینډ والا ډاون ټرینډ ته بدلېږي. نو دغه لپاره تاسو یو پیټرن باید درته یاد وي چې هغه پیټرن کوم یو دی. دلته راځئ چې وګورو دا پیټرن دی چې وایي رایزنګ ویج پیټرن نومې دی. خو نوم مهمه نه ده، صرف شکل تاسو یاد وساتئ. څه شو څه نومېږي؟ رایزنګ ویج پیټرن. رایزنګ ویج پیټرن څنګه دی؟ ګوره داسې ډاون نه اپ ټرینډ ته تللی دی. اپ ټرینډ خو تللی نو مطلب ټرینډ چې دی په څه شي کې دی؟ اپ ټرینډ دی، بره مارکیټ روان دی، ښه صحیح بره روان دی. نو دې ځای کې تاسو څه وخت معلومولی شئ چې اوس مارکیټ په خپل ټرینډ چینجوي، مارکیټ به ریورسل کوي، مارکیټ به چینجېږي، مارکیټ به څه کېږي؟ لاندې به راځي، مطلب بره نه به لاندې راځي. صحیح شو؟ نو داسې کله چې تاسو داسې یو پیټرن وکتو چې د ښه مارکیټ بره ځي، یعنې لږ ریزسټنس سپورټ جوړي، لږ بره لاندې ځي، ډېر بره لاندې ځي، نو هغه کله چې مارکیټ ځای په ځای یعنې زر اپ ټرینډ یعنې های او لوور لو او های لوور دې ته مطلب وایي که نه، یا های جوړ کړي، لو جوړ کړي، های جوړ کړي، لو جوړ کړي، های لو. نو دې ته څه ویلی شو؟ دې ته ویلی شو چې اوس مارکیټ امکان دی ولري چې خپل ټرینډ مات کړي، یعنې بریک آوټ کړي او چینج شي او مارکیټ ډاون ټرینډ ته که ډېر لاندې شي لږ به زیات مان. صحیح شو؟ نو دلته دا خط لږ ورک شوی دی، خو هماغه دا بریک آوټ دی، دا ځای بریک آوټ دی او دغه نه واپس دلته چې راشي د خپل کوم ځای کې چې بریک آوټ یې کړی دی ته ریټیسټ وایي، چې مخکې ویډیوګانو کې پوه کړي چې ریټیسټ څه ته وایي. ریټیسټ هماغه نقطې ته ویل کېږي چې کوم ځای کې مخکې مارکیټ مات شوی هغې ته واپس مارکیټ راشي، ریټیسټ وکړي، واپس مارکیټ لاندې راشي. دې ته ریټیسټ وایي. دا بعض وخت کې کېږي، بعض وخت کې نه کېږي. عموما بریک آوټ چې وشي نو سیل ته ټرینډ چینجېږي، نو څه موده تاسو خپل پروفیټ حاصلولی شئ، بیا که ترې نه وځئ. راځئ چې عملي اګزامپل کې وګورو. عملي اګزامپل کې ما ته ویلي چې عملي اګزامپل ډېر مهمه دی، ځکه عملي اګزامپل ښیم. دلته مې تیار ما پیدا کړی پکې، نو تاسو هم په لایف چارټ کې مطلب په نوي چارټ کې چې کوم ځای کې نوی ټریډ تاسو جوړېږي تاسو داسې پیټرنز پیدا کوئ. ګوره مارکیټ ډېر وخت نه اپ ټرینډ ته روان دی. صحیح شو؟ اپ ټرینډ ګوره دې ځای نه چینج شوی مارکیټ ډاون ته لاړو. دا دی کوم ځای پورې ډاون تللی دی ډېر زیات. ډیلي چارټ دی، نو ډیلي چارټ نو دی څومره ډېرې ورځې دا لاندې تللی دی، نو ډېر وخت نه بره هم روان اوس لاندې روان. څنګه موږ معلومولی شو؟ څنګه یې دې نه فایده اخیستی شو؟ د ټرینډ نه فایده څنګه اخیستی شو؟ ګوره ټرینډ نه فایده دغسې خطونه به ځان ته ووایي چې کنفرمیشن اسانه دی. ته ګوره هلته خطونه هلته چې دی خطو باندې رسمول اسانه کار دی. صحیح شو؟ دا ګوره خطونه لکه دا خط بیا داسې مطلب دا بوتلل اسانه کار دی، خو په کینډلز معلومول دا لږ ذره سخت کار دی. صحیح شو؟ نو کینډلز چې معلوموي تاسو به داسې ځان ته خطونه وباسئ، بیا به خطو منځ کې تاسو ګورئ چې ښه ګوره دا ټرینډ روان دی بره، ګوره دلته بیا لاندې بره لاړو، بیا لږ بیا بره. داسې کینډل چې کله جوړېږي داسې زر مطلب بره او لاندې تر اخره پورې مطلب تاسو صبر ورته کوئ. بریک آوټ اوس دلته چېرته دی کړی دی؟ بریک آوټ یې دلته کړی دی. دا یې د شی دی بریک آوټ پلیس دی. زه به دا رنګ ورته دغه کړمه چې لږ معلوم شي. دا دغسې یو شی رنګ به ترې جوړ کړو، نو دا رنګ هم ورته صحیح نه ښکاري. زه دا رنګ به ورکړو، دا رنګ هم خاص نه ښکاري، خو زه څه وکړو اوس ښه. صحیح شو؟ دا دی. نو دغه ځای د موږ د بریک آوټ ځای دی. بریک آوټ وشو، تاسو به یو کینډل صبر کوئ، دویم دریم کینډل کې سیل کولی شئ. ګور ریټیسټ یې ځان اماده کړی، واپس لږ ریټیسټ یې کړی، خیال دی دلته بریک آوټ وکړي، واپس مارکیټ لږ بره لاړو. دا دی لږ بره تللی، تاسو چې وګورئ لږ بیا رانږدې کړم، صبر وکړه. دا دی لږ به ودرېږه، دا دغه ایسته کړو. صحیح شو؟ ښه
ګوره تاسو نږدې کړه ګوره مارکیټ ډاون لاړو ګوره بره لاندې لاړو صحیح شو و دلته بریک اوټ څنګه وشو دا د بریک اوټ دلته وشو یو دوه کینډله څه ورکړو دا د ریټیسټ واپس ریټیسټ دلته لږ کړی دې ته لږ نږدې ګوره دغه خط یې بریک اوټ کړی دلته ریټیسټ واپس کوي ډېر لږ مسافه کې واپس تاو شوی خو دا ریټیسټ دی صحیح شو ریټیسټ کړی واپس نو مارکیټ شه ډاون تللی بیا لږ ګوره تللی بیا ډاون نو څومره مطلب تاسو دې پورې خپل پروفیټ حاصلولی شئ دې پورې دا غټ وخت دی ډېر زیات ټایم دی دې ته ښه غټ پروفیټ اخیستی شي انشاءالله او بیا که مارکیټ بره لاړو بیا دلته تاسو خپل هغه ټرین رسم کوئ نور کم پیټرن چې ما ویلي دي او را روان ویډیوګانو کې به وایو د خیره نو هغه تاسو پکې معلوموئ صحیح شو دا چې شو دې ته وایي رایزنګ ویج پیټرن صحیح شو ګور رایزنګ ویج پیټرن موږ ویلی چې د ټرین بره تللی نو رایزنګ ویج پیټرن چې راښکاره شو دغسې خطونه به ځان ته وباسئ او یو کینډل دوه کینډله چې بریک اوټ یې وکړي نو هغې نه پس به سیل وکړئ او سیل هم دغسې پروفیټ اخیستی شي دلته تاسو ګورئ څومره مارکیټ ډاون تللی دی بعض وخت کې دا فیک هم جوړېږي نو تاسو ما ذکر ته یم چې دوه یا درې کینډله صبر کوئ چې کنفرمیشن ښه صحیح حاصل شي بیا هغې نه پس سیل کوئ ځکه چې ټرین چینج شي پوه شوې ځکه ټرین چینجولو کې هم وخت لګي او هم ټرین چې دی په مشکله چینجېږي مطلب که ډاون نو اپ ته ډېر په باره په مشکل سره خیږي او که باره روانې لاندې په مشکل مطلب دا دی چې مارکیټ کوم لیول کې ښه روان نو هغه لیول کې نور انویسټران هم انویسټ کوي یعنې بای کوي کوم وخت کې چې مارکیټ ډاون روان نور انویسټران خپل سوداګانې خرڅې وباسي نو ډېر چې یو وباسي بل یې وباسي نو ډېر په مشکله واپس ټرین ته راځي داسې په مشکله ډاون ټرین کې څوک بای وکړي ډېر غټ انویسټران بای کوي او واپس مارکیټ بره لاړ شي یا نور کوم وجوهات دي صحیح شو نو دا چې شو د ټرین مثال د ټرین دپاره د رایزنګ ویج پیټرن دا مثال شو چې په رایزنګ ویج پیټرن راښکاره شي نو تاسو به سیل دپاره ځان اماده کوئ او بریک اوټ به پکې پیدا کوئ صحیح شو څنګه مې چې ویل همدا شی ښه دا اګزامپل دی اول خو به یې نوټ کې وګورو چې نوټ کې شکل به وګورو ځکه چې شکل چې پوه شئ دا خط په شکل پوه شئ خط شکل اسانه دی لږ ذره دې ته وایي دې ته چې وایي فیلنګ ویج پیټرن هماغه شی دی هماغه رقم دی صرف دې ته فیلنګ ویج پیټرن وایي هغه رایزنګ مطلب بره فیلنګ مطلب لاندې چې رواني نو نوم نه معلومیږي نوم نه مطلب دا چې مارکیټ بر نه لاندې رواني بر نه لاندې رواني او په دې ځای کې چې شو فیلنګ ویج پیټرن معلوم کړئ دې نه بعد تاسو بریک اوټ ته به ګورئ چې یو دوه کینډله درې کینډله بریک اوټ بره خواته وکړي او هغې نه پس ته به بای لګوئ که ریټیسټ هم وکړئ پروا نه کوي هغې پورې به تاسو خپل ټریډ نه بندوئ واپس چې انشاءالله بای پروفیټ هم وکړئ خپل پروفیټ بوک کړئ او ترې نه ووځئ صحیح شو ښه دې نور شیان دغه فیلنګ ویج پیټرن شو صحیح شو فیلنګ ویج پیټرن هم اګزامپل ما ته جوړ کړی دی فیلنګ ویج پیټرن ګوره تاسو دلته ګورئ په فیلنګ ویج پیټرن کې دلته شکل کې تاسو دا ډاون جوړ شوی دی خیر په روانه کې ګوره که مارکیټ ډاون تللی او که مخکې نه دا ساید بای ساید لاړ شي یا ساید بای ساید پیټرن دغه جوړ کړي پلیسز ټچ کړي صحیح شو ګوره وړوکی ځای هم نیولی شي غټ ځای هم نیولی شي دا یو اګزامپل دی غټ پلیس والا دی یعنې مطلب غټ ټچ کوي ګوره دلته دې چې نه بره لاړو څومره جګ لاړو بیا لاندې څومره ټیټ را بیا دلته ګوره نو دغه تر څو به تاسو دلته بای او سیل نه لګوئ ځکه چې مارکیټ ډاون ټرین دی ګورئ دا دی مارکیټ ډاون ټرین روان دی نو دلته اوس ډاون ټرین لاړو دا مسلسل څو دفعې دلته څه وکړه ټچ وکړه یعنې ری ټچ وکړي مطلب چې وکړل د ريزسټنس ټچ کوي بیا سپورټ بیا ريزسټنس په هماغه یو لیول کې چې داسې تاسو وګورئ په هغه یو لیول کې سپورټ ريزسټنس ټچ کوي صحیح شو نو تاسو به خطونه دلته وباسئ ځان دپاره او تاسو چې کله څه به کوئ ټریډ لګوئ نو تاسو به څنګه کله ټریډ لګوئ دغه یو کینډل دوه کینډله به د صبر کوئ او دې ځای کې څه کولی شئ یا دې ځای کې او یا په دې ځای کې څه کوئ بای لګوئ او بره دپاره به بای لګوئ صحیح شو نو انشاءالله دا پروفیټیبل ټریډ وي نو دې ځای کې به تاسو بای لګوئ او هغه تاسو ګورئ چې مارکیټ د دې بریک اوټ نه بعد څومره بره لاړو صحیح شو هغه دی دومره پروفیټ تاسو ته درکړي دا د ورځو چارټ دی نو ډېر غټ چارټ دی که اور وړوکې ټایم فریم کې وګورئ نو دا ډېر غټ سپیس دی غټ پروفیټ دی صحیح شو نو انشاءالله دا پروفیټیبل ټریډ به وي دې باندې پریکټس وکړئ انشاءالله په راروانو ویډیوګانو کې به نور هم تفصیلي غږیږو تر بل ویډیو پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته